السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د مریض د منځ طریقه چې مریض به منځ څنګه کوي. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې صلی قائما، په ولاړه منځ وکړه. که روغ جوړي په ولاړه به منځ کوي. فإن لم یستطع، که نشي کولی په ناسته. اوس ګوره یو مریض دی هغه قیام نشي کولی نو هغه به څه کوي؟ سجده او رکوع کولی شي. نو آیا دا سجده او رکوع ته هم ساقطه ده؟ ډېر ګوره دا خلک په دې کې خطا کېږي. هغه سجده هم کولی شي، رکوع هم کولی شي، خو صرف دا قیام نشي کولی. نو دې نه کوم شی ساقط دی؟ دې نه سجده او رکوع نه ده ساقطه چې هغه به هماغه په ناسته کوي. نه، د سجده او رکوع لپاره به مکه کومه عامه سجده او رکوع شي هغسې به کوي. صرف دا قیام ته ثابت دی، نو زه به په کرسۍ باندې ناست دي. نو دا طریقه شوله. اوس ګوره ډېر خلک په دې کې یو بل نقصان دا کوي چې بعضې کرسۍ مخې ته داسې ټیبل شانتي هغه راواخلي سر په هغه باندې کېږدي. نه، نبي علیه السلام یو کس ولیده داسې عود لرګی مخې ته، بلوغ المرام کې حدیث دی، هغې ته لرې کړه، دې باندې سجده مه لګوه. نو مثال زما د رکوع طریقه معلومه ده، مطلب رکوع کولی شم، سجده کولی شم. نو زه به داسې ناست یم، کله چې د رکوع وخت راغی داسې به وشم. ګوره دا د رکوع حالت شو. زما رکوع به وکړم، ښایسته رکوع به زما برابرې شي. رکوع نه راپورته شم، مثال زه دغه هم کولی شم، سجده هم کولی شم. نو سجدې ته هم زه لاړ شم. دا سجدې ته تلل داسې دي، دا نه چې مانه د یو د خبره تکلیف د وجې نه، یو عذر د وجې نه هر څه ساقطېږي، داسې خو نه ده. زه قیام نشم کولی نو مانه قیام ساقط دی. مثال که زه رکوع نشم کولی هغه هم ساقطه ده. مثال که زه سجده نشم کولی نو هله به مانه ساقط دی. دا نه چې مثال وفرض کړه یو کس دی هغه قیام کولی شي، که نه هغه به ولاړي. قیام چې کولی شي ته به قلاره ولاړي، خو رکوع سجده چې نشي کولی، فرض که زه رکوع سجده نشم کولی نو بیا به په کرسۍ باندې داسې کښېنم، بیا به دا زما رکوع شي، دا یو مې رکوع ده، او لږ به سر ډېر ټیټ کړم، دا بله مې سجدو شه. په دې طریقې سره معنا دا ده ګوره زما د خبرو چې ته یو کار کولی شي بل تا نه ساقطېږي. ته که قیام کولی شي، رکوع سجده کولی شي نو کې به. که ته مثال قیام نشي کولی، رکوع سجده کولی شي، هغه به کې، تا نه بل نه ساقطېږي. اوس فرض کړه ما په کرسۍ باندې نه کېږي. ډېر خلک موږ لیدلي په هسپتالونو کې هلکه وایي موږ ښه کېږو نو شفا نشته او دا نشته. هلکه څنګه به تا ته شفا میلاو شي چې ته الله سبحانه وتعالی په داسې حالت کې نه یادوې؟ نو اوس فرض کړه زه په بیډ باندې پروت یم، نو د بیډ باندې د ملاستې طریقه هم معلومه ده چې مونځ به څنګه کوو. داسې به زه اوس مثال زما د قبلې طرف ته دا دغه ده، داسې به دغه شم، قبلې طرف ته به مې داسې مخې ده، لاسونه به مې داسې تړلي ده، په دې طریقې سره به مې تړلي ده. بسم الله. مثال دعا استفتاح ده، الحمدلله رب العالمین ولا الضالین امین. بل صورت به ولولم چې کله سجده د رکوع کومه دا سر به لږ داسې ښکته کړم، سمع الله لمن حمده، بیا به یې جګ کړم سجدې لپاره، بیا داسې ښکته کړم، قبلې طرف ته به مې داسې مخې. نو په دې طریقې سره تا نه مونځ ساقطېږي نه چې ته مونځ بس تا نه وغورځېده. ګوره بعضې وخت کې داسې هلکه وایي ستونې ساخ باندې مونځ وکړه. اوس مثال زه داسې زما دا بیټ په داسې طریقې سره دی چې قبلې ته کولی نه شم، خو زما مخه قبلې طرف ته بیا به هم داسې سیده به هم داسې څملم، که نه مثال سر لاندې کېدم، داسې سر به مې لاندې او دا سورت فاتحه او دا به لولم، همقسې به سر خوځوم. د سجدې دپاره لږ، رکوع دپاره سر ښکته کول، بیا رکوع دپاره ډېر. په دې طریقې سره دا مونځ کول پکار دي. دا نه ګوره ډېر خلک دي چې لکه ته مثال قیام کولی شي، سجده او رکوع هغه په ناسته باندې کوي، هغسې طریقه صحیح نه محترم ورونو. دا طریقه زده کول پکار دي. مونځ په یو حالت کې هم تا ته شریعت معاف کوي نه. ګوره یو هغه چې ته بلکل نشي کولی، هغه اشاره هم نشي کولی، نو بیا خو لا یکلف الله نفسا الا وسعها ده.